مایک پمپیو امریکا په افغانستان کې موازی حکومت نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خبر ورکړی چې متحده ایالات د یو خپلواک او یو موټی افغانستان غوښتونکي دي او د سیاسي توپیرونو د حل لپاره موازی حکومت یا هر ډول ځواک کارولو له هر ډول هڅو سره مخالفت کوي. د ټول شموله حکومت غوره کول د سولې لپاره مهم دی. د موړي دا خبره په خپل ټویټر باندې تیر شپه لیکلې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې ولسمشر غني د دوشنبه په ورځ دوهم ځل لپاره د ولسمشري لوړه وکړه او بیا یې د ټول شموله حکومت خبره تکرار کړه. خو هم مهاله افغانستان کې پخوانی اجرا رئیس عبدالله هم د یو ولسي پروګرام پر مهال ځان ولسمشر اعلان کړ. د ولسمشر د لوړې مراسم ته د سولې په چارو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د 15 نورو هیوادونو استازو ګډون کړی. ښاغلی پمپیو په خپل ټویټر کې د افغانستان پر سوله ټینګار کړی او پر همدغه سوله ولسمشر غني هم د خپلو خبرو پر مهال پر سوله ټینګار وکړ او ویې ویل چې د حکومت لومړیتوب باعزته او د جمهوریت تر سیوري لاندې سوله ده. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان تر اوږدو ټاکنو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ټاکنو رسمي ننګه کوي او د یو موټي افغانستان غږ یې اوچت کړی دی. تر دې وړاندې افغان حکومت ډېره هڅه وکړه چې د امریکا لاسنیوی ترلاسه کړي خو اوس داسې ښکاري چې د لوړې تر مراسمو وروسته د امریکا رسما د اشرف غني حکومت ومنه او له دې وروسته به هره پرېکړه کې ځای او مقام ورکوي. د ښاغلي پمپیو له دغه پیغام نه 2 ساعته وړاندې د امریکا متحده ایالاتو پوځ اعلان وکړ چې د سولې هوکړې د عملي کولو په خاطر د افغانستان د خپلو سرتیرو وتل پیل کړي دي. دواړې خبرې په یو وخت کې داسې مهال راڅرګندېږي چې په کور دننه سیاسیونو د عبدالله او د ولسمشر غني ترمنځ د سولې او روغې جوړې په خبرو بوخت دي. د ارګ سرچینو خبریال .com ته وویل چې د مارچ د میاشتې تر پایه د سولې مذاکراتي ټیم د خبرو لپاره اعلان شي او همدا راز به تر هغه وړاندې ولسمشر غني یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې هر قوم او هرې سیمې وګړي پکې شامل وي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوی لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو